لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو كما قال. پټولو گناهونو کې یو لوی ګناه ده چې د هغې نه لویه ګناه د الله په نزد بل نشته، هغې ته شرک وایي. شرک داسې ګناه ده چې باقي ګناهونه که الله وغواړي درته به وبخي، او شرک فیصله یې کړې ده چې دا نه بخم. یو خدا خبره شو. دویم دا دی چې که په نورو ګناهونو باندې سړی جهنم ته لاړ شي او کفر او شرک ورسره نی، نو په جهنم کې به الله سزا ورکړي. هر څومره چې الله ورکړي الله ته خوښه ده، خو بیا به یې راوباسي، دوزخ نه به یې راوباسي او جنت ته به یې ولېږي. او چې چا کفر او شرک کړي د هغه د جهنم نه وتل نشته، همیشه دپاره به جهنم کې پروت دی. د دې وجې نه رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي: ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله وی د شرک نه لاندې چې دا نور کوم ګناهونه دي، دا چې زه غواړم زه بخم، چې زه غواړم توبه نه دسته بے توبه مړ شو، نو بیا هم چې زه غواړم زه بخم. یو د الله قانون دی، یو د خدای رحم دی. قانون د الله خدا دی چې چا مونږ نه کړی هغه له په هغې سزا ورکوي، روژې نه ده نیولې په هغې د هغې سزا ورکوي، حج پې فرض و زکات پې فرض و نه دي ادا کړې په هغې سزا ورکوي، د ژبې لاسونو اندامونو ګناه کړې ده په هغې سزا ورکوي. دا قانون دی. لیکن د قانون نه بالاتر که الله په چا رحم کوي سره د ګناهونو، نو الله وی کوم پې ګناه کړې ده او زه یې بخم. د قانون نه بالاتر لکه زمونږ په دې وطن کې یو سړی د 500 اډر پیوشي، مړی او که مړی، قانون خدا دی چې دی او 500 کی جج د باندې حکم د 500 که دا د قانون فیصله ده. هغه اپیلو که په هائی کورټ کې هغه اپیل مسترد که چې نه قانون دا دی چې مړی دی کړی دی 500 کېږي به. هغه اپیلو که په سپریم کورټ کې غټ عدالت کې
اغا جج مغافل ورتا ریجیکٹ ختم کو چتا دا قانون خلاف ورزی کړی دا سړی دی وجلې دی قانون دا دی چې ته به وجلې کېږي لیکن پر وطن کې یو بل قانون هم چلیږي ادا چې د هغې د پاسه صدر ته یو رحم درخواست کوي صدر صاحب ته د اختیارات شته چې د قانون نه بالاتر هم که هغه معاف کوي نو معاف کولی شي دا د پاکستان آئین کې یو دفعه شته یو قانون پکې شته قانون خو پانسی ده صدر وغواړي د هغه زړه او معاف کوي نو معاف کولی شي صدر ولیکي چې دا ما واپس که قانون باندې فیصله کوم بس مړی کې او یا به صدر ولیکي چې زه دې ما معاف کو د جیل نه وباسه دقه رنګې رب العالمین یو خو د قانون فیصله ده چې په ګناهونو الله سزا ورکوي دا د قانون فیصله لیکن که یو سړی بې توبې مړ دی ګناهګار او الله پې رحم کوي او بخیه نو الله فیصله کړی چې داسې م زه کولی شم او کومې لیکن د شرک متعلق فیصله څه ده ان الله لا یغفر ان یشرک به که بې توبې څوک مشرک لاړ او د شرک کړی د بخل بالکل نشته د قانون مطابق ام سزا ده چې ټول عمر به جهنم کې پروتي او الله وی زما د ده په حق رحم درخواست هم نه قبلیږي هیڅ قسم سفارش هم نه قبلیږي د کافر او مشرک نه د پیغمبر سفارش قبلیږي او نه د بل چا سفارش قبلیږي دی به همیشه په جهنم کې پروت دی شرک وایي ستا شرک څه ته ویل کېږي شرک دې ته وایي چې الله سره یو سړی برابر کې شریک کې اثبات الشریک لله تبارک و تعالی اثبات الشریک لله تبارک و تعالی الله له مرګري او شریک پیدا کول اوهو ډېر خطرناک جرم دا بخل نشته حضرت ابراهیم علیه السلام پلارو آزر د قیامت په ورځ باندې حدیث کې راځي نبی علیه السلام با فرمائی چې ابراهیم علیه السلام به ولاړي او د آزر باندې به حکم وشي په پلار باندې چې دې دوزخ ته وغورځوي ابراهیم علیه السلام به دې کې پریشان شي الله ما خو تا ته سوال کړی چې ولا تخزو ما به د قیامت په ورځ نه رسوا کې ما به ذلیله کې نه او تا ما تا دا سوال قبول کړی دی چې نه دې رسوا کوم ایو خزی من خزی ابی و زما پلار چې رسوا کېږي دا زما بیزتی نه ده زما پلار چې جهنم ته ځي دا زما بیزتی نه ده رب العالمین به څه چلو کي ابراهیم علیه السلام ته به وی بره وګوره چې بره وګوري وی لاندې وګوره نو دا پلار به ولا الله پاک په یو ډېر ښه شکل به ومغی تناسق موږ نه منو شکل به اغی خو په ګندګۍ کې او په غولو په مردارو ککړ به ورته الله وښیي په دومره خاص وصف به ورته الله وښیي چې ابراهیم علیه السلام به ترې کرکه وکړي وروستو به تې شي فرشتې به یې د خپو نه ونیسي او په جهنم کې به یې ورغوزار کړي الله به ورته اعلان وکړي اے ابراهیم خفه کېږه ما ان الله حرم الجنة علی المشرکین الله په کافر جنت حرام کړی دی مشرک له جنت نشته دا ټل فیصله ده چې الله په مشرکانو باندې جنت مکمل حرام کړی دی چې چا الله سره شرک کړي سوال نه پیدا کېږي چې دی د جنت ته لاړ شي دی به جنت ته نه ځي بس د ابراهیم علیه السلام په زړه کې به الله دومره نفرت پیدا کړي چې د هغې نه پس به دې دا سوال ونه کړي چې خدای زما دا پلار وبخي د حضرت نوح علیه السلام پیغمبر څومره د لوی مرتبې خاوند دی نوح علیه السلام هغه چې دا زوی مشرک دی شرک به یې کوم اوس درته قصه کوم پنځه بوتانو د هغې سجدې به یې کولې چې کله پلار نصیحت کو نه منه سیلاب راغی د الله په حکم دریاب اوچت شو کشته کې چې کوم وخت ابراهیم علیه السلام سره د مسلمانانو ملګرو خطه زوی ته وی بچې دلته راځه هله شا به کشته ته راخیجه زوی یې ورته څه وی وی بابا جودي غر ته به وخیجم جودي غر مې شته هغې ته به وخیجم ډېر لوی غر دی دا سیلاب ما ته نشي را رسېدلی پلار ورته وایي بچې لا عاصم اليوم من امر الله نن هغه ورځ ده چې د خدای نه بچ کېدو والا څوک نشته مګر هغه به بچ کېږي چې د ما په دا کښتۍ کې دي په دوی د خدای رحم دی نور نشته بچ کېدل مهرباني وکړي کښتۍ ته راوخېجه د ماله دین تابع شه
نه بابا فآوی الى جبل یعصمنی من الماء غر ته خیجم او دا به ما د اوبو نه بچ کوي قرآن وی زه نه ویم وحال بینهما الموج فکان من المغرقین یو چپه پې رالو غر ته یې جوړ نه کړ شاته ورغله حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام زر اللہ تعالی پورته کړ یا الله تا خو ما ته وی چې ستا اهل به بچ کومه تا خو ما ته دا وعده کړې وه چې زما اهل به بچ کې زما بچي به بچ کې او دا ان ابني من اهلي زوی مې بچی نه دی په زوی بنده خفه کېږي که نه زما زوی ما اهل نه دی زما بچی نه دی ادلاله زما په مخ کې په چپه باندې غرق کړ دا دې څوکل الله وی انه لیس من اهلک دا دې بچی نه دی نسبی بچی دی خو د دین بچی دی نه دی انه عمل غیر صالح بد عمل دی جی ذو عمل یا نور تقدیرات پکې علما لیکي بد عمل دی چې بد عمل جفتا بچی نه دی پام کوه نوحه ګورې هغه خبره ونه کړي چې په هغې ته نه پوهېږې چې نن نه پس هغه ټکي ونه وایي چې ستا په علم نشته زما فیصله دا ده چې کافر او مشرک نه بخم مشرک له بخل نشته ان الله لا يشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به فیصله دا ده چې چام الله سره شریک ونیوه بخل نشته ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء یاره چې وغواړم بل سړي ګناه کړی ده او توبه نه ده وکړې نو بخم دا زما خوښه ده ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا چا چې الله له شریک ونیوه ډېر لرې شو د خدای د هدایت نه جنت نه ډېر لرې شو جنت بوی به مو نه ویني ډېر غټ ګمراه شو غټه ګمراهي په قسمت ونیوله دغه ګمراهي ده دومره غټه ګمراهي ده چې د هغې بخللو سر نشته دی بلکل نشته ټول عمر به په دوزخ کې پراته د شرک پرې ګناه ده شروع یې کم وخت شوې وه حضرت آدم علیه السلام نه ولې د حضرت ادریس علیه السلام پورې شرک نو ټول خلق په سوچه عبادت باندې د الله عبادت پې کو د حضرت ادریس علیه السلام 15 بچی پیدا شو ود سوا یعوق یغوث نصر دا 15 بچی پیدا شو ډېر نیکانو ډېر صالحانو اوس هم خلک نیکانو له راځي صالحانو له راځي دغه زمانې عالمانو ځکه د پیغمبر وارث عالمي ادریس علیه السلام پیغمبر او پیغمبر ته د الله وحی کېږي دا بچی یې د هغه خپل پلار په منصب باندې ناستو او خلکو ته به دین خوراو خلکو ته به د الله عبادات ښودل د خلکو ته به د نیکۍ ترغیب ورکو ډېر ښکلې عالمانو خشته او ډېر خشته ښکلې صالحان او دینداره خلک وو مرګ خو خامخا راځي دا 15 واړه بچي د زمانې تېرېدو سره مړه شو چې مړه شو نو چې کومې شاګردان او کومې مریدان په هغه زمانه کې نو هغوی ورپسې ډېر زیات خفه وو اوس هم چې یو عالم مړ شي نو شاګردان خفه یو نیک سړی یو بزرګ مړ شي د هغه مریدان خامخا خفه شاگردان و مریدان انتہائی خفه یو بل ته به لګیو چې عبادت کې هغه مزه نشته جي چې د استاد صاحب خوا کې به م کوو جون کې هغه مزه نشته چې موږ به د خپل پیرانو صاحبانو په دې خوا کې به م کوو خفه ورپسې شیطان ولا د انسان په شکل راغی ویس ولې پریشانه یې استاد یې مړ نه شو 15 استادان لاړل مړه شو 15 پیران او صالحان مړه شو اوس موږ څوک دي موږ ته به دین څوک ښایي او زموږ عبادت کې هغه لذت او مټاس او خوند نشته چې د هغې په مجلس کې به کوم مونږه خوند به او کوم اثر به واقعي د نیکانو خلکو د مجلس یو خپل اثر شته د علماو د مجلس یو خپل اثر شته هغه خوند نشته ابلیس ورته ویل درېږه یو چل درته کوم وایي زه دله قصه سمومه نو ابلیس شیطان ده وله د هغه 15 نیکانو عالمانو په شکل باندې دانچې جوړې کړې بوتان یې وله جوړ کړل هغه زمانه کې دا فوټوان او دا تصویرونه جوړول جایز وو دا د سلیمان علیه السلام په زمانه کې هم جایز وو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې یجعلون له ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات پیریان الله دا
حضرت سلیمان علیہ السلام تابع کړیو هغوی به وله خشته خشته بلډینګان او محلات جوړول هغوی به وله خشته تصویرونه جوړول لکه اوس خلک په دې چې کور جوړ کړي سندری پکې ولګوي د غر تصویر پکې ولګوي د ځنګل تصویر پکې ولګوي د چینو تصویر پکې ولګوي مزیدار ابشارونو تصویرونه جوړ کړي هغه زمانه کې به هغوی د انسانانو تصویرونه هم جوړول د ابراهیم علیه السلام تصویر د بل پیغمبر د بل تصویر دا جایز و زموږ په امت کې منع شوي دي نو شیطان ولا بوتان جوړ کړل د هغه پنځو علماو او د هغه پنځو نیکانو صالحانو وی دا ځان سره کور کې کېدی عبادت کې به هم خوندي چې وخت تېرېده ورته وی داسې وکړې چې دا راوړی او دا د جومات کې کېدی دروازه کې چې دې خوا کې تېرېږې نو برکت په در باندې نازلېږي چې وخت تېرېده ورته وی د جومات کې ځان ته مخې ته کېدی دا خو ستاسو پیران دي ستاسو استادان دي او د دوی دا بوتان دا تصویرونه چې در سره پراتی په عبادت کې به هم خوند دي او شوق به وي هغې ویره دا خو ډېره ښه ده جومات ته یې پرې ورو را دننه کړل نو هغې خلکو د دې پنځو بوتانو عبادت نه دی کړی که دی ورته ویل چې د دې بوتانو عبادت وکړې وایي ښه ته په مونږ د الله نه علاوه د غیر الله د خدای نه علاوه د بل چا عبادت کې هغې چېرته منل نو هغه د هغه شاګردان او د هغه مریدان خو په دغه مخته کړل کور کې پې وساتل د جومات دروازو کې پې وساتل او جومات ته یې پې را دننه کړل وی بس دا په جومات کې به د سره په عبادت خانه کې پراتی او بس دې کې عبادت کوی او خوند به یې پکې خو چې هغه خلک مړه شو په خپلو مرګونو باندې او د هغوی بچي پیدا شو د هغوی نصیب پیدا شو نو شیطان ورته وسوسې ور واچولې چې ستاسو پلانانو نیکلو خو به د دې عبادت پر تاسو یې عبادت شروع کړې نو سجدې ورته شروع کړې د هغوی چې کوم شاګردانو هغوی ورته سجدې نه وې کړې هغوی د برکت دپاره کور کې ساتلي د هغوی چې کوم پلارانو او نیکونه او د هغې بزرګانو کوم شاګردانو او مریدانو نو هغوی ورته سجدې نه وې کړې هغوی ته غوښتنې نه وې کړې هغوی په جومات کې او په لارو کې او په کورونو کې برکت دپاره ساتلي خو چې وروستو بیا کم خلک پیدا شو نو وصي یې وکړل وصي وروستو خلک بس هغوی ورته سجدې شروع کړې چې سجدې شروع کړې بیا ورته خدایان وې دا مې خدای دی دا به ما له بچي راکوي دا مې خدای دی دا به ما د بیمارۍ نه جوړوي دا بل مې خدای دی دا به باران وروي دا بل مې خدای دی دا به مصیبت ختمی هغې نه د شرک بنیاد جوړ شو ټول خلک دومره حد ته خبره ورسېدله چې څومره انسانانو دا ټول په شرک کې مبتلا شو الله په دې میندس کې پیغمبران هم ورته راولېږل او خصوصا اخره کې ورته حضرت نوح علیه السلام راولېږه او 900 کاله نوح علیه السلام په دې خلکو محنت وکړ هغوی به څه وې لا تذرن آلهتکم یو بل ته به چې ګورې خپل خدایان پرې نه دی ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوق ویعوق ونسرا دا 15 خدایان دي ګورې دا پرې نه دی تکله شی ورته 900 کاله د دغې خلقو د نوح علیه السلام مقابله تېره شوه 900 کاله ډېر شی دی ګورې لږه خبره نه ده نو چې حضرت نوح علیه السلام پې دا زړه غریب ستړی که او دی بیا هم د خپل شرک او د شرکي عبادت نه سم نه شو نو بس بیا د الله په دربار کې ورته خیره وکړه نوح علیه السلام یې سره د خپلو تابعدارو ملګرو مسلمانانو بچ که او دغه مشرکان خدای پاک ټول هلاک کړل دا هلته نه شروع وه د شرک اصولونو ولې ګناه ده دلیل یې راته یو ډېر ښایسته مزېدار وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي قال رجل یا رسول الله ای ذنب اکبرو دا الله رسول کومه ګناه ډېره لویه ده اکبر ډېره لویه لویه ګناه کومه یوه ده چې د هغې نه لویه ګناه بله نه نبي علیه السلام ورته فرمایي ان تدعو لله ندا وهو خلقکا چې الله له شریک وګڼې کم الله چې ستا خالق دی هلکه اوس به یو خبرې له راځو ما سره به ټول په دې خبره کې پوټې ملګرتیا کوې خالق د دې ټولو کائناتو څوک دی شابسې بل څوک د دې کائناتو خالق شته نو چې بل نشته نو خالق سره غیر خالق ولې شریکې دې دلیل شو ان تدعو لله ندا خدای له شریک ګورې
کم خدای وهو خلقه چې ستا خالق دې ته پیدا کړې نو بل نشته خالق نورې ولې شریک پیدا کړې دا دومره لوی کائنات چې پیدا کړي دي چا پیدا کړي دي نه مال شوق سره جواب راکړه د عقیدې خبره ده عقیدې خبره ده چا پیدا کړي دي او د اسمان او په د اسمان کې د ستوري او د سپومې او دا ټول کاڼي بوټي چا پیدا کړي داسې بل څوک کولی شي دا موجوده نور دا چې موږ ورته ګورو دا څومره دی موږ ته خو یو معمولي غوندې طبخي عمره ښکاري هلکه انور موږ ته څومره ښکاري ښکري عمره طبخي عمره راته ښکاري حالانکې دا څومره دی دا د ځمکې نه دا انور د ځمکې نه 14 لاکه چنده غټ دی دې ځمکې سره چې 14 لاکه دومره ځمکې ملګرې کې لکه چې دا دوم ایله به انور ته ورسېږي 14 لاکه چنده د دې ځمکې نه د انور غټ دی لرې څومره دی دا انور دا څومره لرې دی دا تاسو ته پته نشته دا 9 کروڑه او یا لاکه میله لرې دی 9 کروڑه او یا لاکه میله د ځمکې نه لرې دی او دا ساسو سار وختي کې دا پوټینی غوندې ښي طرف ته دا ستوري نه دا د سویل دا ستوري چې پخوا مشرانو بوته د سویل ستوري وي دا به څومره وي دا به څومره غټي دا د انور نه 50,000 چنده غټ دی دا د سویل ستوري چې تا ته مخامخ ښکاري د انور نه 50,000 چنده غټ دی نور ستا د ځمکې نه 14 لاکه چنده غټ دی دا ستوري به څومره وي څومره پوټینې ښکاري دا به څومره لري د دې نه اندازه ولګوه چې دا ستوري به څومره لري د خدای کائنات به څومره وي الله اکبر د خدای د انور ته وګوره څومره رڼا کوي کوم ځای دی 9 کروڑه او یا لاکه میله ستا نه لرې دی دلته څومره ته ورسېږي دلته څومره رڼا کوي هغه د سویل ستوري څومره لرې دی چې ته اندازه ولګوه چې د انور نه 50,000 چنده غټ دی او ما ته ښکاري یو معمولي غوندې سره راته ښکاري یو پوټې غوندې ده ما ته د سنډا سترګه ښکاري نو دا به لرې څومره وي نو اندازه ولګوه چې اسمان به څومره لري امام غزالی رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې ده ډېر لوی سړی تېر شوی دی امام غزالی یو ډېره ناشنا خبره لیکلې ده هغه وایي تاسو اندازه ولګوئ چې اسمان به څومره لري څومره ستوري دي پکې دا تا ته چې کوم پوټې پوټې ستوري ښکاري دا پوټې چمکیله ستوري چې ښکاري دې کې یو ستوری د ځمکې نه غټ دی دې کې داسې ستوري نشته چې د ځمکې نه دې راکوټي یو ستوری د ځمکې نه غټ دی او دا دومره دي چې دا شمېر نه زیات دي دا اربونو کربونو نه هم زیات دي اسمان به څومره لري الله څومره به لري بیا د لومبي اسمان نه دویم به څونه لري دویم نه دریم نه څلورم 500 کاله مزل حضور پاک یاد کړی دی امام غزالی دی کې بله خبره پکې منځ کې راغله درته وویل وایي که دا ټول کائنات د ځمکې نه اسمانه پورې د شړشم د دانو نه ډک کې دا ټول د شړشم د دانو نه ډک کې اسمان څومره لرې دی هلکه دا به څومره د شړشم دانې به وي شړشم خو پېژنې که نه او بیا په لومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې د شړشم دانو نه ډک شي دریم نه څلورم نه پنځم نه شپږم نه اووم دا ټول د شړشم د دانو نه ډک شي او یو مرغۍ راځي یو مرغۍ او د دې نه یوه دانه وړي او دا دانه ته یو کرب کاله پس وړي څونه موده پس یو کرب 100 کروڑه یو ارب دی او 100 اربه یو کرب دی هغه مرغۍ راځي او د هغې نه یو دانه یو کرب کاله پس وړي وی دا دانې به ټولې ختمې شي خو د آخرت زندګي به ختمه نه شي د آخرت زندګي څه معنا چې کم جنت کې پراته دي اب هم ختم نه شي او چې کم مشرکان په دوزخ کې پراته دي دا به هم ختم نه شي معنا نه دي بس خیر دنیا دا ختمه شوه او یا په جهنم کې یو 1000 کاله وي یو 100,000 کاله وي یو کروڑ وي یو ارب وي یو کرب وي یا د هغې دوچن وي نه د آخرت زندګي جنت هغې ته مو یو دوزخ هغې ته مو نه ختمېدو
زه حیران شم د کافرانو مشرکانو ته چې سپیرو مفتو کې تباه شوی د دنیا د لږ دولت دپاره د لږ مال دپاره د دنیا د معمولي عیش و عشرت دپاره کوم طرف ته لاړې ظالمانو بیا هغه جهنم ختمېدو والا بلکل نه دی څه به کوئ نو زما وروڼو دومره لوی کائنات چې الله پیدا کړي دا سپوږمۍ او دا ستوري او دا داسې بل څوک پیدا کولی شي ووایه راته نه نو چې نشي پیدا کولی هغه کس چې هغه نشي پیدا کولی د خالق سره ولې شریک یې یوازې دا نه په دریاب کې دا کبان وګوره دا غټ غټ میان پکې وګوره یو صحابي فرمایي وی نبی علیہ السلام یو جهاد له ولېږلو 1500 کم و بیش صحابه کرام روایت کې لږ په ذکر د عادت کې لږ اختلاف شته وږي شو دومره وږي شو چې مونږ به د ونو پاڼې خوړی چې که مشر و هغه اډر وکړي اوښان الالوی دروازې به م دري اوښان الالول په هغې به م ګزاره کېده دري اوښان اخره کې یو کس پکې وي چې د اوښان مونږ ټول الال کړو وطن ته به په سره سو پریشانه شو وی دریاب راته یو کب راوغورځو چې کب یې څنګه راوغورځو مونږ په تورو او راټینګ کړو کب څونه و دومره کب و چې مونږ 15 ورځې په یو روایت کې 18 راځي 15 ورځې مونږ ټولو د هغې نه خوراک وکړو دومره کب او بیا هغه کب نه چې مونږ خوراک وکړو نو هغه بیا چې څه غوښه چې مونږ نبي علیه السلام نه مدینې منورې ته م راوړه او څومره کب و وی دومره غټ و چې د هغې 2 لشې مونږ ودرولې د لښکر چې کوم مشر و 2 لشې ودرولې نو چې په لښکر کې کوم اوږد اوښ او اوږد سړی و هغه په اوښ کېنو او لاندې تېتېر که سړی ورسره ونه جنګېد داسې کب څوک پیدا کولی شي والله که د دې ګوتې د بند دومره هغه پوټي پیپل سره پوپل ورته وایي که څه ورته وایي کوپل ورته وایي که داسې هم څوک پیدا کړي د پلاسټک به جوړ کړي خو هغه شی بني کوم چې الله جوړ کړی دی دا چا پیدا کړي دي الله نو ته مخلوق خالق سره شریک یې بېوقوفه عقل دې نشته د بوتانو سجدې کې نن ستا صرف او صرف په هندوستان غوندې د هندوانو په کلي کې مفتی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه لیکلي دي د 33 کروڑو بوتانو عبادت کېږي دا خپله زمانه یادوي 33 کروڑو بوتانو عبادت کېږي هر چا ځان له یو بت پیدا کړی چا په کور کې ایښودی دی چا په مندر کې ایښودی دی چا په سړک ودرولی دی چا په دروازه ودرولی دی چا په هره کوټه کې ځان نه یو یو ودرولی دی چا د تانبې جوړ کړی دی چا د پیتلو جوړ کړی چا د لرګي جوړ کړی دی چا د اوسپنې جوړ کړی چا د کاڼي جوړ کړی دی او چې څوک مالدار دی هغې د سرو د سپینو جوړ کړی دی او بیا د بوتانو شکلونه یې څنګه دي د قمقلو د بوتانو شکلونه دا چې چا د پیشو په شکل جوړ کړی دی چا د سپي په شکل جوړ کړی دی چا د زمري په شکل جوړ کړی دی چا د ښځې په شکل جوړ کړی دی چا د ګورتمبت په شکل جوړ کړی دی او هغې ته رام رام کوي د هغې نه غوښتنې کوي د الله فضل دی مونږ او تاسو هغه ذات ته به دا تندي لګي چې کوم د دې تندي خالق او مالک دی ټول وایي الحمدلله هغه ذات نه به غواړي چې کوم د دې خالق او مالک دی او هغه ذات ته به په دې ځمکه پرېوځم چې کوم دا تندی پیدا کړی دی مخلوق ته به نه پرېوځم انشاءالله دا به مقیدی دومره لوی قادر مطلق لا یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په قرآن شریف کې الله تعالی مثال ورکوي دا د قرآن مثال هم دی د حضور پاک هم وي ستا یو مرایې دی مرایې او که دا مرایې ته ورته د یو کار وایې ستا مرایې دی دې اغشتې تا دې پیسې پې تا ورکړي دي او دې لګیا دی د بل چا خدمت کوي نو ته به دا مرایې به ستا خوښي ته به چې بې خواله وباسه یا خوار چې پیسې دله ما در کړي دي اغشتې مې ډوډۍ زه در کوم جامه زه در کوم کور کې ما سره اوسېږي بجلي د باندې زما خرچ کېږي او ظالمه ما پرېږدې او د بل چا ته لګې خدمتونه کې دا مرایي به څوک خوښ کړي چرې به هم خوښ نه کړي نو الله پیدا کړی جامه الله در کوي ډوډۍ الله در کوي ژوند خدای در کړه سترګې خدای در کړه دماغ خدای در کړل پوزه خدای در کړه بچي خدای در کړل نو بل ته سر ښکته کې نو خدای به خفه کېږي او که الله به نه خفه کېږي نو د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند او تاسو ته خو د حضرت سلیمان علیه السلام واقع یاده ده الله ته وایي څومره د لوی طاقت خاوند بادشاه دی او پیغمبر دی الله ته وایي الله ما ته حکم وکړه ستا دې مخلوق له ډوډۍ ورکوم هغه زمانه کې مخلوق دومره نو لکه دا اوس چې څومره دی ما د علامه افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي
نو یاره ما ته وې دومره به لکه زمونږ د یو کلي خلک چې یا د یو ضلع او تحصیل خلک چې ډېر لږ خلک وو. هغه وی د نوح علیه السلام زمانه کې هم دغه چې کوم ځای کې عراق کې خلک غرق شو وی دقه او زیاتې نه افغاني صاحب له خو خدای یو عجیبه علم ورکړ لږ خلک